بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. څلورم درس حروف مده او مستعلیه. په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته حروف مده او حروف مستعلیه وایو. چونکې دا د اول او دویم درسونو څخه پاتې برخه ده، نو ما وغوښتل چې تاسو ته له دې څخه یو نوی درس یو نوی لیکچر جوړ کړم. نو راځو دغه وایو چې آیا حروف مده څه ته وایي او حروف مستعلیه څه ته وایي، چې دا ډېر زیات مهم دي په تلاوت کې. حروف مده یا د مد توري درې دي: واو، الف، یا. دغه حروف ته هغه وخت د مد توري وایي کله چې دغه ځای ګوره مهم دی ښه، دغه درې حروف ته چې واو، الف او یا دي، دې ته کله حروف مده وایي کله چې دغه شرطونه موجود دي. دا لاندې چې کوم شرط دی: واو ساکن مخکې پیش، مطلب دا شو چې واو باندې به غړوندی وي، مخکې حرف باندې به پیش وي، نو دغه ته به واو مده وایي. مثال چې راتلی شي قومو، دغه کې ګوره دوه دانې واو مده دي، یو قو دی او بل مو دی. بل مثال ته ګوره تعلمون، په دغه کې مو صحیح شو، واو منی سکون دی، مخکې باندې پیش دی کنه، نو دا موږ مو نه وایو. اکثره خلک تعلمون واو پکې بیخي ادا کوي نه، نو دا غلط راځي. صحیح به څنګه ادا کیږي؟ تعلمون، دغه صحیح طریقه ده، صحیح ده کنه. دویم سره دی الف مخکې زبر، دې ته وایي الف مده، چې ساده الف به وي او مخکې باندې به زبر وي. صحیح ده. مثال چې راتلی شي کما، دغه ځای کې تاسو ته ښکاري چې الف نه مخکې میم دی، میم باندې زبر دی، نو موږ ویلو چې د الف نه مخکې حرف باندې زبر وي، نو دغه شو الف مده. دغه الف په ذریعه به تاسو دغه مخکینی حرف چې کوم باندې زبر وي هغه به ودروئ، لکه ما چې میم ودراو کما. بل مثال ته ګوره آمنا، دغه ځای کې که تاسو وګورئ په آخر کې الف دی او د الف څخه مخکې نون دی، نون باندې زبر دی، خو که شد وي هم څه مشکل نشته دی، خو چې زبر ور باندې خامخا وي. صحیح ده کنه. نو دغه الف په ذریعه باندې باید موږ او تاسو نون ودرو آمنا. خو په دغه لومړي حرف باندې چې همزه د دې باندې ولاړ زبر دی، دا هم الف مده دی. دریم یا ساکنه مخکې زیر، یا باندې به غړوندی وي او مخکې حرف باندې به زیر وي، لکه حینه کې چې راغلی دی ګوره تاسو وګورئ د یا باندې سکون دی او مخکې باندې زیر دی، نو دا به حینه، داسې به نه وي حینه. صحیح شو. خالدینه، صحیح ده کنه. همدغه شان یاد ساتئ ولاړ زبر دا د الف مده قایم مقام دی. کله چې ولاړ زبر راشي نو ولاړ زبر مطلب دا دی چې په هر حرف باندې وي. مثال لام باندې ولاړ زبر راغی، نو لام ته چې ولاړ زبر ورکي، نو دې مثال داسې شو لکه بل لام چې وي هغه ته پروت زبر ورکي او څنګ کې ورسره الف ولیکي، نو دا دواړه سره یو شان شو کنه، تلفظ کې یو شان ویلی کېږي، نو ځکه ولاړ زبر دا الف مده دی. بل دی ولاړ زیر دا داسې وي، مثال یو حرف دی ها باندې ولاړ زیر راغی، نو دا داسې ویلی کېږي لکه یا چې ورسره وي. مثال ها ته به زیر ورکي، ساده زیر به ورکي، یا ته به غړوندی ورکي، دا به شي هی بیهی. صحیح شو. من خلفه، صحیح ده. همدغه شان چې هر حرف باندې زیر وي او ماغه حرف ته زیر ورکوه، ساده زیر، او یا ته سکون ورکوه، مطلب یا سره تړه یا جنګوه. نو دې وجې نه دا ولاړ زیر چې دا د یای مده قایم مقام وي. الټا پیش یا چپه پیش دا د وای مده قایم مقام وي. مثال یو حرف دی قاف منی الټا پیش راغی، نو قاف ته مثال یو بل قاف دی هغه ته به ساده پیش ورکی او واو ته به سکون ورکی، نو قو بشي. مثال یو حرف دی واو منی الټا پیش راغی، نو واو خو به یو ساده واو ورته ولیکي، واو منی به پیش ورکی ساده پیش، او بل واو ته به غړوندی ورکی. نو یا ساتئ چې الټا پیش یا چپه پیش دا د واو مده قایم مقام وي. دا موږ سره حروف مده. بل د موږ سره حروف مستعلیه. حروف مستعلیه دغه و توري
ډک لوستل کیږي. و توري دي چې کوم همیشه ډک لوستل کیږي. مجموعه چې راځي خص ضغط قذو. څنګه تلفظ کیږي ګوره ورته. خ صاد ضاد طا ظا غین قاف. صحیح ده. نو دغه موږ سره حروف مستعلیه او حروف مده هیله کوم چې دغه ویډیو به ستاسو زده شوي وي.